د خپل ژوند 55 کاله په مازورۍ کې تیرونکی سټیفن هاکینګ نه هم ګرځېدلی شو، نه یې هم خوراک او څښاک کولی شو او حتی چې غږېدلی هم نه شو، بلکې په حیرانونکې توګه هغه د یوه کمپیوټر په مرسته له خلکو سره خبرې کولې. د خپلو زیاتره نظریاتو او وړاندوینو رښتیا ثابتونکی سټیفن هاکینګ خو اوس په نړۍ کې نشته، لیکن هغه تر تګ د مخه د نړۍ د تباه کېدو په اړه ځینې داسې وړاندوینې کړې دي چې که رښتیا شي نو په راتلونکو 200 کلونو کې به زموږ د نړۍ نوم او نښان هم ورک شي. د انفارمیټیو پښتون چینل په ویډیوګانو کې یو ځل بیا ښه راغلاست. لیدونکو په 21 کلنۍ کې سټیفن هاکینګ په یو داسې مرض اخته شو کوم چې زیاتره له 50 کلنۍ څخه وروسته په خلکو کې پیدا کیږي او هغه انسان د مرګ په بستر پرېږدي. د ډاکټرانو لخوا په سټیفن باندې دا خبر د مرمۍ په څیر ولګید چې له ده سره د ژوند کولو لپاره اوس یوازې 2 کاله پاتې دي. هغه چاته چې ژوند یوازې 2 کاله مهلت ورکړی وو، هغه 55 کاله په دې چوکۍ کې په تیرولو سره ډاکټران بالکل غلط ثابت کړل. د نه غوښتل چې خپل ناروغي پرې غالبه شي، بلکې د غوښتل چې خپل ناروغي خپل قوت جوړ کړي. د ناروغۍ له امله هغه تګ راتګ، خوراک څښاک او حتی چې خبرې هم نشوي کولای. د یو ټیوب په مرسته هغه ډوډۍ خوړله او د بل ټیوب په مرسته یې ساه اخیستله. د خبرو کولو لپاره د په ویلچیر باندې یو خاص کمپیوټر لګېدلی وو او د ژامې د یوې کوچنۍ عضلې له لارې یې په کمپیوټر باندې ټایپ کوه، کوم چې کمپیوټر هغه په آواز بدلولو او د هغه احساسات یې خلکو ته رسول. د هغه د بدن ټولو برخو کار پرې ایښی وو، لیکن له ده سره تر اوسه یو شی داسې وو کوم چې لا د انسانانو نه هم ډېر غښتلی وو. سټیفن هاکینګ غیر معمولي دماغ درلودل چې په کومو کې د فکر کولو او تحلیل صلاحیت له عامو انسانانو څخه څو چنده زیات وو. په ویلچیر کې په ناستې سره د 8 کتابونه ولیکل او له انشټاین وروسته د نړۍ د 2یم لوی ساینسپوه په توګه د کائناتو له داسې رازونو پرده پورته کړه کومو چې نړۍ په حیرت کې پرېښوده. سټیفن هاکینګ نړۍ ته ډېر داسې نظریات وړاندې کړل کوم چې رښتیا ثابت شول، چې له هغو څخه یوه د بلیک هول نظریه وه. څرنګه چې د نظریاتو د نړۍ ساینسپوهان او څېړونکي حیران پرې ایښي وو، په همدې ډول د سټیفن هاکینګ ځینې داسې وړاندوینې هم شته کومو چې ټول په ویره کې اچولي. په دې ویرونکو وړاندوینو کې سټیفن هاکینګ ویلي وو چې زموږ سیاره ځمکه او په هغې کې اوسیدونکي انسانان به کله او څنګه له منځه لاړ شي. راځئ چې د دې شپږو وړاندوینو په اړه ځان خبر کړو. نمبر 6. سټیفن هاکینګ په دې باور وو چې انسان ته تر ټولو لوی خطر له کوم فضایي افت څخه نه، بلکې خپله له انسان څخه دی. په 2014 کې د ویلي وو چې د مختلفو وایرسونو د بچ کېدو لپاره چې کوم واکسین جوړیږي په هغو کې یې ډېر جینیټیکلی موډیفاید دي، یعنی د وایرس د ډي ان اے په برعکس کولو سره جوړیږي ترڅو چې هغه وایرس په انسان باندې اغیز ونه کړي. هاکینګ په دې باور وو چې دا ډول واکسین د یو څه وخت لپاره انسان ته ګټور وي، ځکه چې د وایرسو اغیز په انسان باندې نه پرېږدي، لیکن په راتلونکي وخت کې دا د انسانانو ډي ان اے ته په تغییر ورکولو سره کولی شي دوی د تل لپاره ختم کړي. نن سبا دوا جوړونکي د زیاتو وژونکو وایرسونو له ګډولو څخه لنډمهالي واکسین جوړوي چې ژوندی مثال یې د روټاټیک واکسین دی، کوم چې په اصل کې نوي زیږېدلو ماشومانو ته د روټا وایرس څخه د بچ کېدو لپاره جوړ شوی وو. دغه واکسین د غوا او انسان د ډي ان اے له برعکس کولو او ګډولو څخه جوړ شوی وو. دا خو ماشومان له روټا وایرس څخه بچ کوي، لیکن د دې اوږدمهالي زیانونه شته او که نه دا به وخت ثابتوي. نمبر 5. سټیفن هاکینګ د خپلې 55 کلنې ناروغۍ په جریان کې په کائناتو باندې ډېره څېړنه وکړه او هغه دې نتیجې ته ورسېد چې له ځمکې علاوه په نورو ځایونو کې هم موجودات شته او یوه ورځ به هغوی زموږ په سیاره باندې قبضه وکړي. دلته باید په دې پوه شئ چې د ساینس له نظره کائنات د یوې لویې چاودنې په نتیجه کې منځته راغلي، مګر د هاکینګ نظریه له دې نه لږه بدله وه. هغه په دې باور وو چې یوازې یوه چاودنه نه وه شوي، بلکې ډېرې نورې چاودنې هم شوي وې او د هرې یوې په پایله کې ځانګړي کائنات جوړ شوي وو. یعنې که په اسانو الفاظو کې وویل شي نو هاکینګ په موازي کائناتو باندې باور درلود. بېشکه چې تر اوسه د هیڅ کوم بل کائنات د شتون ثبوت نشته، لیکن هاکینګ ډېر باوري وو چې کومه ورځ به فضایي مخلوقات ځمکې ته د څېړنو لپاره راشي او ورو ورو به په ځمکه باندې قبضه وکړي.
په 2013 کې له خپل مرګ څخه یوازې 2 هفتې دمخه سټیفن هاکینګ له یو څخه د ډیرو کائناتو د شتون نظریې د رښتیا ثابتولو لپاره د خپلو څېړنو وروستۍ پاڼې خپرې کړې، د کوم نوم چې و اسموت ایگزیټ فرام اټرنل انفلیشن، په کومو کې چې هاکینګ ویلي و چې زموږ کائنات د یو بیگ بینګ په نتیجه کې جوړ شوي، لیکن هغه تر اوسه پورې لا پراخیږي او یو وخت به داسې هم راشي چې زموږ کائناتو ته به د لا پراخېدو لپاره انرژي ورکمه شي او هغه وخت به ټول ستوري ورو ورو ختم شي او هر لور ته به یوازې تیاره خوره شي. هغه باوري و چې دا به همغه وخت وي چې زموږ ټول کائنات به د ختمېدو ټکي ته راورسیږي. هاکینګ په دې باور و چې که انسانان خپل نسلونه ختمول نه غواړي نو هغوی باید ژر تر ژره د نورو کائناتو په لټه کې په نورو سیارو کې ژوند کول غوره کړي. نمبر 3. بېشکه سټیفن هاکینګ خپله په یوه روبوټیکه چوکۍ کې و، لیکن هغه د دې روبوټونو تر ټولو سخت مخالف هم و. څنګه چې روبوټونه د انسان د کار د اسانولو لپاره جوړ شوي، خو په دې کې ورځ په ورځ پرمختګونه رامنځته کیږي. نن ورځ خو داسې روبوټونه هم جوړ شوي کوم چې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته داسې کارونه ترسره کوي چې انساني فکر هم نشي کولای. سټیفن هاکینګ وړاندوینه کړې وه چې یوه ورځ به روبوټونه دومره طاقتور شي چې هغوی به خپله نوره روبوټونه جوړ کړي. په انسانانو کې چې کوم استعداد شته هغه محدود دی، لکه انسان په یو وخت کې یوازې یوه طرف ته کتلی شي یا هم په یوه وخت کې یوازې یو کار کولی شي، لیکن د روبوټ استعداد تر هر حد پورې زیاتېدلی شي چې له کومو سره د انسان مقابله ناممکنه ده. د داسې ډول روبوټونو ژوندی مثال د اسرائیلو په آیرن ډوم کې لیدل کیږي، کوم چې یو ځیرک هوایي دفاعي سیستم دی. دا آیرن ډوم په یو وخت کې په لسګونه میزایل په هوا کې نشانه او خنثی کولی شي. یوازې دومره نه بلکې په دې کې موجود روبوټ یوازې په 1 ملي سیکنډ کې دا معلومولی شي چې کوم میزایل په ډېر نفوس لرونکي ساحه باندې غورځي ترڅو چې اول همغه په نښه کړي. سټیفن هاکینګ وړاندوینه کړې وه چې یوه ورځ به روبوټان دومره ځواکمن شي چې هغوی به د انسان په خپل واک کې راوستو هڅه وکړي او بریالي به هم شي. نمبر 2. په دې خبره خو موږ ټول پوهیږو چې د انسان په فطرت کې غوسه، جنگ او شخړه موجوده ده، د کوم چې له منځه وړل امکان نه لري. د دې جنگ او شخړې ژوندی مثال د اوکراین او روسیې جنگ دی. د خپل جنگ د ملاتړ لپاره انسانانو داسې وسلې جوړې کړې دي چې په یوه شیبه کې له ټولې نړۍ څخه انسانیت ختمولی شي. دې ته ویپنز آف ماس ډسټرکشن ویل کیږي. په دویم نړیوال جنگ کې امریکا په هیروشیما او ناګاساکي باندې 2 مختلف اټومي بمونه وغورځول، د کومو په پایله کې چې هلته تر اوسه هم د هغوی منفي تاثیرات پاتې دي. سټیفن هاکینګ وړاندوینه کړې وه چې که انسانانو یو ځای اوسېدل زده نه کړل نو یوه ورځ به هغوی له یو بل سره په شخړه شي او اټومي جنگ به پیل کړي، کومه چې به د نړۍ اخري ورځ وي. او اوس لومړي نمبر ته راځو. د سټیفن هاکینګ له وړاندوینو څخه تر ټولو ویرونکې یې نړیواله تودوخه ده. هاکینګ په دې باور و چې که نړۍ له هغه ټولو شیانو څخه بچ هم شي نو په راتلونکو 600 کلونو کې به دلته د انسانانو اوسېدل ناممکن وي. هغه وخت به ټول ځنګلونه سوي وي، د سمندر اوبه به بخار شوي وي او د انسان نوم او نښان به هم نه وي پاتې. د دې تر ټولو لوی عامل به زیاتېدونکی نفوس او تر حده زیات د فسیلونو د تیلو استعمال وي. د هاکینګ په وینا چې په راتلونکو 600 کلونو کې به ځمکه په یو داسې حالت کې وي کوم چې اوس زهره پکې ده. د ځمکې اوسط حرارت به 250 سلسیس درجو ته پورته شي، له اسمان څخه به د اوبو په ځای سلفوریک تیزاب راوریږي او د اور غورځونکي ګرمې هوا سرعت به په ساعت کې 380 کیلومترو ته ورسیږي. دغه ګرموالی دومره دی کوم چې د ډوډۍ د پخولو لپاره په داش کې عیاریږي. لیدونکو څنګه چې سټیفن هاکینګ د ډاکټرانو لخوا ورکړل شوی 2 کلن مهلت په 55 کلونو باندې بدل کړ، په همدې ډول موږ د خپلې نړۍ ژوند د یو نیلګي په کینولو سره ډیرولی شو. هیله ده چې د انفارمیټیو پښتون چینل دا ویډیو در سره لایک او شیر کړئ. په راتلونکي په زړه پورې ویډیو کې به سره وینو. تر هغې د خدای په امان.